ولې داسې غمجن یې؟ دا به د مبارکه د اختر به د مبارکه ورځ دا وده نه بلم درسره څنګه دې یادېږي کېدل د ټوټو ولا ډېر ښه خوند کوي هغه خپل د کندهار حالات مو راپه یادېږي نو ډېر ښه خوند کوي تاسو عبادت چې قبول څخه چې روژې نیولې قبولې چې چې تراویح نه دي کړې هغه چې هم قبولې چې پروا نه کوي هغه څوک د ژوند حق په دې دنیا نه لري چې زما ستا غوندې یار نه لري یا بایلل تر کاناډا د ټورنټو ښار پورې دې خپل رواج راوړی دی او ټول یو رقم لباس اغوستی دی که خدای کړی د وطن د جګړې ناخوالې ټولې پر زوی به نوم د امن ږدم پر لور باندې د سولې روژې بیخي خراب کړی یا ډنګر کړی یې ولا زه شکر په عاشقۍ کې یو شعر ووایه په عاشقۍ کې وایي په عاشقۍ کې داسې د چوکاټ د باندې شعر یا سم نه وایم نه دا خرابه واګي خرابه ښایسته کالي دې اغوستي دي دا دې دلته اخیستي دي یا د وطنه جوړ اغوستي دي اختر مبارک اختر په ټوکو ټوکو راغلی اختر په ټوکو ټوکو راغلی نه مې بنګلیسته نه د غاړې امیلونه په لومړي سر کې خو د کوچني اختر مبارکي ټولو هېوادوالو ته که هغه په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې وي د کوچني اختر مبارکي وي خدای دې وکړي چې کوچنی اختر یې په خوښه خوشحالۍ سره پیل کړی اوسي او لکه څنګه چې تاسو نن وینئ ما ښایسته افغاني کالي اچولي دي او د پښتون برانډ نه یو جهان مننه زموږ د نننۍ خپرونې د کالو سپونسر پښتون برانډ دی او ډېر ښکلي ښکلي جوړې کالي لري او نو راځئ راسره پاتې سئ دلته راغلي یو ټورنټو ښار کې یو د اختر د افغانانو سره لمانځو وینو چې دلته اختر څنګه لمانځل کېږي اختر مبارک ستا دې اختر مبارک شي روژې و عبادتونه تراویح دې قبولې امین ستا دې روژې څنګه دی اختر څنګه دی ټورنټو کې مسافري اختر څنګه دی ماشاءالله ډېر ښه دی موږ خو اوس تقریبا 4 کاله کېږي چې پوره سوي دی ایکسپیرینس اخیستی دی اول کال داسې و هارډ و سخت و څنګه دی د وطن ګیمونه هغه کوم هغې جنګي چې موږ به کول هغه دلته هغه رواجونه اوس شته نشته او نه پلان لري یا نه لري نه دلته خو هغه رواجونه هېڅ نشته بس دا یو د اختر لمونځ چې دی دلته چې کوو دا ډېر ښه دی او د روژې څه کومه خاطره ولرئ یا د اختر کومه خاطره ولرئ روژې دلته ډېر ښه نورمل ولې لکه د وطن په نسبت باندې وطن کې خو خیر سچویشن ډېر هارډ و او کم داسې فیسلیټیز نه وله هلته کارونه به هم کول او تنده لوږه ډېره زیاته وه دلته ماشاءالله ډېر ښه دی دا بل هېوادوال خو موبایل باندې مصروفه دي خبرې کولی شئ اختر مبارک شئ تاسو مبارک شي څنګه دی اختر څنګه دی مسافري والله بس شکر دی ښه روان دي تاسو وینئ دا خلک ډېر په زیاته اندازه راغلي دي د اختر لمانځه دپاره نو الحمدلله هر څه سم روان دي ګران هېوادوال ته یو شعر ولرئ د اختر مبارکي خاطره ولرئ نه شعر خو نه لرم خاطرې خو نو اوس د ذهنه وتلي دي نو بس دغه هم څه خاطرې دي چې هر څه ژوند دلته په خوشحالۍ سره تېروئ په یووالي سره تېروئ همدا هر څه دي بس کول ودان منن ستاسو دې مبارک شي نو ګران هېوادوالو چې یو بل هېوادوالو پورې ځو نو موږ سره پاتې شئ سلام علیکم سلام علیکم اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر څنګه دی اختر دې لاسونه دې سره کړي دي ته راته ښکاره کړه دا چا درته سره کړه دا لاسونه زما د مور چیلیک ښه ښه کالي چا درته واخیسته زما مور ښه مور در باندې ګران دی یا پلار مور ښه ښه دغه د وریښتان چا درته جوړ کړله زما خور ښه ښه څنګه ښایسته کالي دې اغوستي دي نو څو جوړې کالي دې کړي دي اختر ته دوه
دوی جوړې دې کړي دي. اوس چې ولاړه سئ چیرې ځې؟ بابا بابا اختر مبارکي شیریني یې درکړې ده، عیدي یې درکړې ده؟ ښه ښه. نو ګرانې هېوادوالو دا وه یو بله خوږه ماشومه، نو ډېر ښایسته کالي یې اغوستي دي او ډېر ښایسته لاسونه. او نوکان دې وویشي دي. ها دا نوکان چې درته ایښي؟ ما ښه ته خو ډېره پیشیني یې. نو ګرانې هېوادوالو ډېره خوږه ماشومه ده او ډېره ښایسته سټایل یې کړی. بل هېوادواله پورې راغلی یم، د ده سره به د اختر مبارکي وکړو. السلام علیکم. علیکم السلام. خیر په خیر است. مننه ژوندی اوس د اختر دې مبارک شه. تاسو یې مبارک وي. روژې تراویح عبادتونه دې قبول شه. تاسو دې هم روژې لمونځونه تراویح عبادتونه ټول قبول وي. مننه ژوندی اوسې څنګه دی اختر څنګه دی مهاجرت کې او په دې باراني ورځ کې؟ بس مهاجرت ژوند دی روان دی، نو خامخا لوړې ژورې لري. نو دغه اختر دی چې افغانانو مسافرو ته خوشحالي ورکوي، که نه ټول عمر دوی خو د شپه ورځ نه د معلومه کار کوي، سختي پر ځان ګالي. نو دغه یوه ورځ د اختر ده چې ټول دلته راځي د اختر لمانځه لپاره، یو بل سره رغبرونه کوي، اختر مبارکیان یو بل ته وړاندې کوي. نو دا اختر دی چې بېرته دویمه درېیمه ورځ بېرته ټول خپل کارو ته ځي، ځینې خپل د اختر پر اوله لا کارو ته ځي. څنګه ښایسته کالي دې اغوستي دي؟ دا دې دلته اخیستي دي یا د وطنه جوړ اغوستي دي؟ دا مې له وطنه راغوستي دي. اصلا مې نور کالي هم راغوستي وه چې هغه لارې بندې وې نه راغله، نو دا کالي سره پراته وه، مې دا مې واغوستل. مننه تاسې، مننه تاسو کالي خپله ښکلي دي. او مننه ژوندی اوسې. څنګه اختر دپاره کومه ټپه ولرې، کوم شعر ولرې، کومه خاطره ولرې؟ ګرانې هېوادوال سره شریکه کړه. ولا اوس یو شعر به درته وایم، مهرباني. وایي اختر دې د ټولو مبارک وي، که پر وطن وي که په پردي ملکو کې وي نه. مننه مننه ژوندی اوسې. کور ودان بیا دې اختر مبارک وي. تاسو دې مبارک وي. ښه وخت. ګرانو هېوادوالو دا و د بلې هېوادوالو پلانونه راسره پاتې د خپرونې تر اخره پورې چې نور څه شي لرو په دې عیدي خپرونې کې. ګرانو هېوادوالو دلته ځوانان راټول سوي دي، دوی سره به خبرې کوو. السلام علیکم. علیکم السلام. اختر دې مبارک شه. تاج محل مبارک شه. روژې تراویح عبادتونه دې قبول شه. خیر است. روژې دې ونیولې؟ ومنیولې وه. نیولې خو یې نه یې روژې بس لږ موږ هم ونیولو. ښه ښه. څنګه دلته د مهاجرت اختر څنګه دی؟ ښه دی. افغانان یې کور ودان خپل ځای نیولی دی، نو ډلې ډلې ییز راټول سوي یو نه، خو باک هم په رقم نه دی، خو بیا هم ښه خوندور دی. خپل هغه د افغانات مینه په ماتوو نه. څنګه ښایسته کالي دې اغوستي؟ دا دې دلته اخیستي یا د وطنه دې راغوستي؟ دا مې د وطنه راغوستي دي. ښه. خپله دې اخیستې که مورجان یا پلارجان درته؟ دا د ملګرو پلان و. ښه ښه. وګور د یو رقم فکر کوم کالي اغوستي. وګور د یو رقم کړي دي نه. ته غږ پر وکړه چې راسې ټوله ودرېږي، تاسو راسئ چې دا کالي ښکاره کړو چې دلته تر ټورنټو پورې موږ خپل کلچر راوړی. تاسو راسئ یوارې ګره ټوله راسئ. ودرېږئ. نو ګرانې هېوادوالو وینئ چې د کاناډا د ټورنټو ښار پورې دوی خپل رواج راوړی دی او ټولو یو رقم لباس اغوستی دی. ماشاءالله ډېر ښایسته ښکاري. کور ودان بیا هم ټول ته اختر مبارک وي. وایي ستا ډېر ښه شعرونه یې زده دي. نه زده به دي یې. ښایي دې دوې ټپې وکړه. ته هم یې پورته چې یو شعر ووایي. ښایي دې یو وطني شعر ووایه. احساسات هم راولم. هغه یو خبره ده د یارانو لپاره، اوس زما ملګري دي چې ډالۍ یې وایي هغه څوک د ژوند حق په دې دنیا نه لري، هغه څوک د ژوند حق په دې دنیا نه لري چې زما ستا غوندې یار نه لري. نو دی چې دی دا زما یو زرګونی یار دی. نو بس خدای تعالی هر چا ته داسې یار په نصیب کړي او تاسو ټولو افغانانو ته دې د اختر مبارک وي. نو د افغانانو څخه ډېره مننده یم چې موږ ته خپل د وطن غوندې احساس راکوي. او دی هم خبرې کوي. ستاسو دا وی ډېر زړه ته نږدې یې او تا هېڅ مقابل کې چای ورته ونه ویل. دا دی ستا دا بیک ورکړه، دا بیک ورکړه، در ستا مه لاندې کېږه. لومړی خو ټولو هېوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم، او بل دا چې تاسو وینئ ټول افغانان بیا په تېره موږ دا ځینې خاص ملګري یو رقم کالي غواړو چې خپل هېوادوالو یا ځینې نور هغه کسان چې د دې په کاناډا کې اوسېږي دا ورته وښیو چې خپل افغاني فرهنګ، کلتور او هر څه، او بل
بیا هم په اخر کې ټول افغانانو ته او دی چې څه دی دی زما دی چې په زړه ټول سر دی. ملګري دي بیا خو ما او دی یو څه سره خاص یو ښه هغه ځینې انسانان یو ملګري خو زیات دي خو هغه ځینې کسان دي چې د زړه ملګري دي بس کور ودان مننه جون ټولې دي اختر مبارک کور ودان مننه ژوندی اوسې نو ګرانې وادوالو هم ولیدله چې څه ښه شعر وایې دوه بیتې هم درته ښه وایم شعر وایې وطن مبارک دي یواني دا څنګه نیول کېږي دا مدن شعر وایې دوه بیته وایم شعر نه دي دوه بیته دي خالي دوه بیته دي وایي که خدای کړې د وطنه د جګړې ناخوالې ټولې واه 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 که خدای کړې د وطنه د جګړې ناخوالې ټولې پر زوی به نوم د امن ږدم پر لور باندې د سولې اوس زوی لرې یا لور لرې یو زوی لرم ښه ټول د دې اختر مبارک کې هیڅ نه معلومېږي چې ته دې ما ته ووایې ښه شه مبارک مبارک بس کور ودان مبارک صاحب د اختر دې ستاسو مبارک سي د اختر دې د ټول افغانستان د شرف خلکو او د ټول نړۍ د مسلمانانو مبارک سي مننه ژوندی اوسې روژه څنګه وه روژه په خیر تېره سوه روژه تقریبا لکه څنګه چې موږ تصور کوو هغه رقم ډېر په ښه مراسمو مناسکو باندې موږ سرته ورسوله او تقریبا ډېره یو مبارکه میاشت چون دا د فضیلت میاشت ده موږ رښتیا هم په دې کې چې څه مو وس و تر وسه پورې مو خپل عبادات او مراسم مناسک ترسره کړو ډېر وږي کېدې یا تږي کېدې په روژه کې په روژه کې ډېر وږي کېدې یا تږي کېدې زه فکر کوم چې په کاناډا کې روژه اسانترینه روژه ده په نړۍ کې ځکه چې دلته هوا سړه او ورځې ډېرې کمې موږ غوښتل چې د دوبي یا د پسرلي روژه دلته وتېره کړو د هغه ګرمیو چون دلته هوا ډېره سړه ده او ورځې کمې دي زه نه وږی سوی یم نه تږی سوی یم حتی په روژه مات مې لا اشتها نه وه بس کور ودان مننه ژوندی اوسې کامره ستاسو په خدمت کې د ګرانو هېوادوالو ته کوم پیغام ولرئ مهرباني زه په ځانګړي ډول د افغانستان مظلوم با شرف افغانانو ته د زړه د کومې د اختر مبارکي وایم الله دې دا نیکمرغه بختور او تر ټولو دا چې زموږ شهدا چې په دغه اوسنۍ پیښه کې شهیدان سو یا په اول خط کې شهیدان سوي دي زه هغوی ته جنت فردوس غواړم الله او کورنیو ته صبر جمیل الله دې زموږ هېواد د تل دپاره با امنه د امنیته ډک با استقراره او په امن کې او په صلح کې ولري الله تعالی دې د دې تلپاتې سوله په نصیب کړي او تلپاتې کامیابي دې په نصیب کړي السلام علیکم وعلیکم السلام اختر مبارک صاحب مننه ستاسو جم د کشنکي یا کمکي اختر مبارک وي الله پاک چې د خیر په تاجو چې روژې او تراویح مو په خیر تېرې کړي وي ثوابونه له خدای درکړي مننه ژوندی اوسې ستاسو مبارک نو زما نوم سلیمان صابري دی د کندهار ولایت څخه او اوس د اختر مسافري اختر څنګه دی مسافري اختر څه ناڅه مشکلات وي خو دلته دوستان ډېر چې د وطن خلک شته د هر ولایت خلک شته موږ ډېر خوشحاله یو دلته د وطن د خلکو څخه او دغه د اختر لمونځ زموږ دپاره د یو ټولنې حیثیت لري ټوله راځو دلته یو د بل سره وینو د اختر مبارکي ورکوو روژه څنګه وه وږې وې تږې وې څنګه تېره سوله که چون زم د په کار کې وم
په یو رستورانت کې مې کار کوي او د هغه تر څنګ باندې ډېره ښایسته چېرېدله. وزن دې کم کړی دی یا ډېر سوی کم سوی دی، وزن کم سوی دی. څه شی چې روژه کې دې وزن کم سوی دی؟ منیجر راسره ودلې نو بس پاس پې ویله چې هر ګړی شابه کار کوه نو وزن کم سوی دی. رښتیا هم خدای چې بله روژه په خیر راولي. ماشاءالله کندهاریان وزن کې یو ښه چاغ دی. اصلا کې دی د سپین غوښو یا د روش صاحب کانجه روژه دا خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. د اختر مو مبارک شه. مبارک منځونه عبادتونه مو خدای قبول کړه. ټول ودان مننه ژوندی سي. اختر څنګه دی؟ اختر شروع څنګه ده؟ ګرانې هیوادوالو د اختر لمانځنه دلته په مهاجرت کې څنګه ده؟ ډېر ښه خوند کوي، ډېر خوشحاله یم چې خپل وطنداران وینم. اختر مونځ مو ډېر په خوشحالۍ سره پای ته ورسوي. ډېر خوشحاله څنګه د وطن رواجونه دلته لمانځو یا لمانځي یا نه لمانځي؟ هګۍ جنګېده وه، عیدي ورکول وه ماشومانو ته، څنګه؟ ولا هګۍ جنګ وو، معنا هغه رواجونه کوو. خدای دغه نسته خو بیا هم ډېر ښه خوند کوي. د دې هغه هګۍ او شان مو اوس هم راوړي دي. زما نوم نظر محمد پوپل دی. د اختر مبارکي تاسو ټول ته وایو، ستاسو چینل ته. مننه. ټول ودان د اختر لپاره کوم لنډۍ ولرئ یا ټپیزه ولرئ نو یا کوم شعر ولرئ ګرانو هیوادوالو ته یې ویلی شئ؟ شعر لنډۍ خو مو اوس ولا خیر ته فکر وکړه په مهاجرت کې کومه ټپه درته وي؟ خامخا به یې خو اوس مو نه ده یاد ته مو نه راځي. یاد ته دې هېڅ الهام هم نه در باندې راځي؟ نه مو یادېږي. دا د یو زه به د سولې لنډه شعر راته ووایي. خو څه کوم یره سوله خیر بخشه به سره کوو په دې خاطر باندې چې د سولې پر برابر به وو، ځکه چې زموږ وطن ټوک ټوک دی او فعلا د پاکستان له خوا څخه مثلا ځپلي سو، هلته غریبان خلک دي. نو زه به وایم چې دغه جنګ څخه تېر سو، وایي تېر شه له توپکه له قلم سره یاري وکړه، تېر شه له توپکه له قلم سره یاري وکړه، ماتې کړه ماشې د ټوپکونو چې وژونکي دي، لار د علم خپله کړي په زور یې باچاهي وکړي. زما د طرفه چې ټول د چینل لیدونکو اوریدونکو ته او کتونکو ته دا کوچني اختر مبارک وي او د هغه تر څنګ چې ټولو ته مې سلامونه ور ورسېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. اختر مو مبارک شه. اختر دې مبارک شه. روژې تراویح عبادتونه مو قبول شه. امین. مننه. تا هم څه. اختر څنګه دی؟ مهاجرت کې اختر څنګه تېرېږي؟ اختر هر وخت ښه ده، هر وخت ښه ده. څنګه دی دلته څنګه دی اختر؟ دلته ښه ده، ټولو افغانان یو ځای ده، ښه ورځ ده. څنګه ښایسته کالي دي اغوستي دي؟ دا چا درته جوړ کړي دي؟ ماما مې افغانستان کې جوړ کړل او بیا ماته ولېږل. ډېر ښه د سره ښکاري او سترګې مو هم تورې کړي دي. و سترګې مې هم تور کړل. د وطن غوندې رواجونه چې ټوله کړي دي. باید یې وکړم که نه، زه دلته پیدا شویم څه باید وطن مې نږدې ماته وکړم که نه. وطن غوندې ښکارېده لکه وطن نه چې راغلی سترګې تورې افغاني کالي اغوستي. نو بس مننه کور ودان چې د خپل رواجونه پالي او بیا دې هم درته اختر مبارک وي. تا هم اختر مبارک شه. کور ودان مننه ژوندی اوسئ. نو ګرانو هیوادوالو دا و تر بل هیوادوالو نو راسره پاتې شئ د خپرونې تر اخره پورې. سلام علیکم. سلام علیکم. اختر مبارک. مننه ژوندی اوسئ. اختر دې مبارک شه. روژې تراویح عبادتونه دې قبول. مننه. ستاسو دې مبارک، ته کالو دې مبارک. ماشاءالله ښایسته جان. مننه کور ودان. ستاسو دې د افغاني کالو لونګۍ او د دې غاړې مبارک. ډېره مننه. نړۍ مننه. اختر څنګه دی مسافرت کې؟ خوشحاله او ډېر د خوند او ډېر خوندور اختر دی ماشاءالله. کور ودان مننه. بیا دې اختر مبارک شه. تاسو مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر مو مبارک شه. روژې او تراویح مو قبولې. مننه. ستاسو د عبادت قبول سي د ټول مسلمانانو سره. خوشحاله اوسئ. مو لیدله سوا او جامو مو مبارک شه. د ښې ورځې مو مبارک شه. مننه کور ودان. څنګه دی اختر په مسافرت کې اختر څنګه دی؟ ډېر ښه دی خو په وطن پسې نسي رسېدلی. بالکل د وطن رواجونه د وطن هر څه جلا دي. رسېده یو بدبختانه که ووایم په د وطن کې چې دغه حادثه پیښه سوله، دغه جنګ او د جګړه بیا خصوصا په دغه محتاجینو پر هسپتال چې د ړندې بمباري وسولې، نو په دې باندې موږ ډېر خفه یو، ټول افغانان په خفه دي. نو اختر یو څه راته بدرنګه کوي خو بیا هم اختر دی. د وطن درد د ټولو درد خدای دې په وطن کې تلپاتې سوله راولي. امین. موږ د ټولو ولا همدا ارزو ده، یعنې موږ لکه هلته چې اوسېږو دغسې یو. وطن مور ده. او سلام علیکم. محمد اسلام. السلام علیکم. څنګه یې؟ اختر دې مبارک شه. اختر دې مبارک شه. روژې دې نیولې وې که نه دې وې نیولې؟ یا نیولې. څو دانې دې ونیولې؟ نیولې. څو دانې؟ څو دانې دې ونیولې؟ یوه دانه، دوې دانې، درې دانې. چوتري. وږې وې که تږې وې؟
وای وږي وې که تږي وې یا تږي وه تږي وې اختر ته چې کالي چا درته کړي دي مور جانې که پلار جان بابا وای در کړي دي که بابا درته کړي که ماما یا بابا بابا عیدي درکړله پیسې یې درکړلې څو پیسې یې درکړلې څو یې درکړې وای حتمي نه دي جوړ کړي چې غریب چا پاتې سو بابا به درته عیدي درکړي ښه ښه دي مننه ورته تشکر کور ودان بیا ته اختر مبارک وي کور ودان ژوندی اوسې کور ودان دا دی یو بل ښایسته ماشوم راغلی ته راسه داسې د کمرې مخ ته ودرېږه اختر دې مبارک سه ستا دې اختر مبارک سه څنګه ښایسته کالي چې اغوستي دي دا کالي چا درته کړي بابا که مورجانې بابا درته کړي دي نوم دې څه شي دی احمد بابا عیدي درکړې د پیسې درکړلې بابا 100 روپۍ درکړلې ته موږ تېره ښکاره کړه هغه په کور کې ته بېرته یې درڅخه واخیستې مور درڅخه واخیستې یا بېرته بابا درڅخه واخیستې بابا درڅخه واخیستې دا عیدي چې ورکړې وه بېرته چې ولې دې نه اخیستې ده نه دا چا مور سره کوم څنګه ښایسته کالي دې اغوستي دي پکې څه اخلي او پنسدی آفرین ګران هېوادوال وایي پنسدی جنې اخلم آفرین دغسې بیداره اوسه ښه آفرین وایي زه پنسدی ورڅخه اخلم د بابا څخه السلام علیکم اختر مبارک سه ستاسې مبارک سه مننه د اختر مبارک روژې تراویح عبادتونه مو خدای قبول کړه تشکر ژوندي اوسئ ستاسو ته هم مننه کور ودان اختر څنګه دی مسافرۍ اختر دلته څنګه دی نو بس ښه دی یو دغه داسې چې دا چې مسافرت دی او نوې ټولنه ده یا زموږ د لپاره او بل د نورو اخترو په پرتله سږ کال مخکې به ملا په پښتو واعظ کاوه یعنې دعاوې په پښتو کول سږ کال یې په انګلیسي وکړه ورځ په ورځ تغیرات راځي کوم پیغام لري کوم کسان چې په دې چې موږ د افغانستان یو افغانان یو باید خپل رواجونه وپالو نو تاسو کوم پیغام لري کولی سئ کمرې مخکې ووایاست زما د ومنه د ټولنې د مشرانو څخه دا دغه چې د کلتوري ارزښتونو د ساتلو دپاره هلې ځلې وکړي اوس سږ کال د لمانځه په جریان کې افغان کمیډینز یعنې چې په اسټرالیا کې د هغو په وړاندې انتقاد وشو چې هغو خپل کلتور بایللی دي په داسې حال کې چې هغه 200 کاله مخکې تللي وه اسټرالیا ته هغه ډېره زړه ډایسپورا کمیونټي ده افغانه او زموږ کمیونټي یعنې موږ هلته دوی مسجد هم درلودی هر شی یې درلودله خو زموږ ملایان وایي چې دلته باید موږ مسجد جوړ کړو تر څو کلتور وساتي برعکس د دې اعمالو کې چې ګوره د کلتور د منځه وړلو هڅې کېږي نو لږ د ژبې زموږ یو پښتو ژبې ملا نه لرو ملا مو انګلیسي وایي په داسې حال کې ځینو خلکو غږ وکړي موږ نه پوهېږو دی څه وایي ځکه ډېر کسان چې دي هغه په انګلیسي نه پوهېږي پښتو تقریبا به ټوله پوهېږي ځکه ټول افغانان دي بلکل خدای دې وکړي چې راتلونکي اختر دا ټوله تغیرات ووینو او بیا دې تاسو ته اختر مبارک مننه تاسو ته عبادت چې قبول څه که روژې نیولې قبولې چې سي که تراویح مې چې کړې هغه چې هم قبولې شي پروا نه کوي بس تا که نیولې موږ ته هم ووایي ثوابونه یې موږ ته هم راورسېږي ثوابونه به زما ته نه در ورسېږي زما خپل ثوابونه ولاکه به سېږي تا ته څنګه در ورسېږي څنګه دوی څه پیغام لري وایي دا تیل ډېر ګران سوي دي تیل والله یو څه ګران سوي نو خو جنګونه شروع دي دغسې په دامامتو کې جنګونه شروع دي دغه جنګونه ودرېږي انشاءالله کارونه سمېږي د خیره او د روژې بیخي خراب کړی یې ډنګر کړی یې والله زه شک یم په عاشقۍ کې یو شعر ووایه په عاشقۍ کې
وایي پاشکۍ کې داسې د چوکاټ د باندې شی یا سم وایم بد کار چیرې عشق یې دلته عشق یې که په وطن کې عشق یې ولا دلته مشک یم هلته مشک دا څنګه دوه طرفه عشق دا څنګه عشقي ده مشکي نه زه چا څوک وینم بلا زه عشق سم ښه هېڅ ستا زړه هېڅ سور نه دی برابر والله نه دی برابر ده کلنګي چک دی کلنګي چک دی پښه ژاوله مو چې و دی ښه ځوان دی نو چې عشق نه وایي سلام علیکم اختر دې مبارک سر روژې تراویح دې قبولې سر ولې داسې غمجن یې دا به د مبارکه د اختر به د مبارکه ورځ روژه هم خلاصه شوه شکر دی الحمدلله خوشحاله یم او څنګه دی دا د مهاجرت اختر څنګه دی شکر دی الحمدلله د خوشحالۍ دی بس الله تعالی دې زموږ د وطن پر ځوانانو او ټولو ځوانانو باندې خدای د خیر کړي ځکه چې هلته یو ښه حالات نه دي اوس نه دي رامابین ته ځکه چې د هر کور څخه د یو کور څخه نه د دوه کور څخه مخا جنازه وتلې بلکل نو خدای تعالی دې پر هغو باندې د خیر کړي امین امین كده ده غرض وين سكشتك زكا ما درفه ده بغنك روها بل لري احمد سيدي راوړه ستایګه ماته سول نه بل نشته داغه ون سره ځه هغې خلاص وایي ګر سره پچخلان پاتې دي زه راوارده زه بیا ماته سول دا دا وخوره دا ستا دا وده نه بل هم درسره ولا ډېر ښه خوند کوي هغه خپل د کندهار حالات مو راپه یادېږي نو ډېر ښه خوند کوي څو دانې دي ګټلې دي داسې وایي بیخي ډېرې مې وګټلې خو راسه یې وړلې ګرده ګره د خوراک دپاره یې وړلې ستاسې دې مبارک سي مننه کور ودان مننه ژوندی اوسې مننه دا دې سلامت اوسې مې وګټلې وبایللې دا بله پسې راځه د خیره په بسم الله راکاږي نو دا خو سره کې اخوان مستوى نه دا غیوره نه دا چې کور کې بله کم جوش کړی دی ځایوانې نه مچېږي السلام علیکم وعلیکم السلام اختر مبارک شه خیر اوسه ستاسو دې مبارک سي روژې تراویح به ته مو قبول مننه ژوندي اوسئ الله دې ستاسو دم قبول کړي څنګه دي او دغه رواجونه څنګه دي چې والله الحمدلله اختر خو دلته خارجي هېوادونو کې ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله زموږ افغانان چې دوی راځي راټولېږي یو ځای ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله الله دې موږ نور هم داسې اتفاق لري تر څو په نورو داسې محفلونو کې سره یو ځای سو او یو د بل سره ووینو ژوندی اوسئ اختر دې مبارک شه دا تا وګټله خیر اوسه اختر څنګه دي په دا مهاجرت کې ولا شکر څو هګۍ دي ګټلې که د هغه اول ځل دی یا ولا چې مې ډک دي ښه ښه راځي دا هګۍ خاصه هګۍ ده بس اختر دې درته مبارک وي بیا ستاسو مبارک شه خیر اوسه الله مو ونازي دا به رواج دی چې دا لنده کې داسې وټکي نه لنده نه پروفیسور ټینګه ده کنه ته به معلومیږي اکثره وخت معلومه سي اکثره وخت کلام ګراني هیوادوالو تر یو دوو نورو ځوانانو پرې راغلي د دې سره به خبرې کوو اختر مبارک وي السلام علیکم وعلیکم السلام د اختر دې مبارک سه ستاسو مبارک سه روژې تراویح عبادتونه مو قبول سه ښایسته واسکټ یې اغوستی دی دلته یې جوړ کړی یا د وطن نه جوړ اغوستی
څنګه دی اختر دلته څنګه دی او هغې جنګي دې وکړه که دې نه وکړه دا خراب کار زه نه کوم وایي دا نو خراب کار دی خو رواج دی بالا خو رواج سم کار نه دی دا په دې کې چې خراب دی راته ووایي دا خدای پاک یو نعمت دی موږ څه باید وخورو څنګه دی پلار دې اختر مبارکي درکړې دي څو یې درکړې $50 یې راکړه بېرته خو مې درڅخه اخیستې نه یا نیج رسه ښکاره که کیش یې درکړي دي که یې ښه ښه دا ګوره ستا پلار دا شری اختر مبارکي یې درکړې ده دا د پلار مشر یې اختر مبارکي یې درکړې ده بس ټول ته دې اختر مبارک وي مننه کور ودان دا خرابه واقعي خرابه دا ډېره نازکه وه نه ته یې بله د جیبه راوباسه بله راکړه دا یې واخله دا اوس دا ګېټ کړه دا راکړه ګوره ومې کتله ګرانې هېوادوالو دا دومره هګۍ مې ګټلې دي بس مننه ژوندی اوسې اختر مبارک ته بیا ته ولې بغل وایې یا داسې نه کېږي دا چل دی وایي صبر نو هغه نه کېږي یا ولې نه کېږي ګرانې هېوادوالو لکه څنګه چې تاسو وینئ هګۍ جنګي مو وکړل هګۍ مو وګټلې ځینو راڅخه واخیستلې نو دا وه زموږ د نننۍ د اختر خپرونه چې مشیره محمدي تاسو ته وړاندې کړله تر بلې خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضر یم پر ستر څښتن خدای مو سپارم او داسې ښکلي ښکلي لباسونه د مو پښتون درانه واخلي